اولنی سوال په دې نشست کې هغه یې ورور کړی دی او ډېر فایدهمند سوال دی. هغه دا دی چې وی موږ د علماو نه دا خبره ډېره ورو چې صدقه جاریه، نو ما په دې پوهه که چې صدقه جاریه څه ته وایي او عامه صدقه څه ته وایي. دا ډېر ښکلی سوال دی. یو صدقه جاریه ده، یو عامه صدقه ده. په دې دواړو کې څه فرق دی؟ صدقه جاریه هغه چې د هغې اجر روان یې همیشه، او عامه صدقه دې کې فرق څه دی؟ مثالونه پې ذکر کړه. الجواب، لنډه خبره یاد ساته، صدقه جاریه وقف ته وایي. یو شی وقف کول، د هغې ډېر صورتونه دي او ضابط ته دې دا دی، قاعده دا ده، یو سړی وایي چې زه یادومه نو یاد یې که. اصل بندول د یو شي، حبس د یو شي اصل بندول او فایده صدقه کول. پوه شوې که نه؟ د یو شي اصل بندول او فایده صدقه کول. لکه حدیث کې داسې راځي، امام بخاري راوړی دی، امام مسلم هم راوړی دی چې عمر بن خطاب رضی الله عنه ته په خیبر کې یو ځمکه میلاو شوه، ډېره قیمتي ځمکه وه. نو هغه راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مشوره کوله، وی یا رسول الله انی اصبت ارضا بخیبر لم اصب مالا قط انفس عندي منه فما تأمر به. یا رسول الله دومره ښایسته ځمکه الله را کړې ده چې داسې ځمکه ماته نه ده میلاو شوې چېرته، نو څه ورسره وکړم، په څه طریقه یې صدقه کړم؟ دا تپوس کو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. ښه طریقه دا دی عمره که ته غواړې نو اصل یې بند که او فایده صدقه که. نو عمر بن خطاب به یې چلو کو، هغه یې صدقه کړه هغه ځمکه، خو دی ووایي چې دا به خرڅولی کېږي نه، دا به په میراث کې نه اخیستی کېږي، او باقي د دې نه چې کومه فایده ده دا به ترې غریبانانو مخلي، خپل خپلوان، مجاهدین او په لاره باندې تېرېدونکي خلک او میلمانه او دا ټول خلک ترې فایده اخیستی شي. خو بنیاد د دې ځمکې هغه څه دی؟ هغه وقف دی. دې ته صدقه جاریه وایي. پوه شوي تاسو په دې مسله کې؟ لکه حدیث کې داسې راځي، د ابوهریره رضی الله عنه حدیث ته امام ابن ماجه راوړی، موږ څو څو پیرې بیان کړی هم دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یو مؤمن چې مړ شي نو په ده پسې د کومو اعمالو اجر چې روان وي په هغې کې دا ده، علم یې زده کړی او بیا خلکو ته ښوولی، یا یې نیک عمله اولاد شاته پرېښودی، و مصحفا ورثه، یا یې قرآن شاته پرېښودی، مصحف چاله یې ورکړی، او مسجدا بناه، یا یې جومات جوړ کړی، او بیتا لابن السبیل بناه، یا یې د مسافرو دپاره مسافرخانه تیاره کړي، او نهرا اجراه، یا یې یو ولا یو نهر ویستی روان کړی. اوس دا حدیث مقصد حدیث بیانول نه ټول، خو په دې کې صدقه جاریه کمه کمه ده. نه نهر شو، جومات شو، مسافرخانه شو، قرآن شو، نه هغه ځان له مسله ده، هغه ځان له مسله ده. صدقه کېدای شي چې ته یو شی پکې ورکړي. اوس تا چې جومات له ځمکه ورکړه او جومات دې جوړ کړو، نو د دې جومات دا ځمکه ته وقف کړه چې دا به خرڅولی کېږي نه، دا د دې هغه اصل دی، بنیاد دی، دا به اخیستی کېږي نه، دا دلته بس بند شوه خبره. ها راځي دې کې دې لمونځ هم کېږي، دې کې به عبادات هر قسمه کېږي. دې ته وایي صدقه جاریه، چې اصل یې بند کړی شي او فایده ترې اخیستی کېږي. لکه کله چې ته جومات ته ورشي، جومات کې قرآن راولې، په قرآن باندې له پاسه لیکلي وقف للمسجد، دې جومات دپاره وقف شوی، دې نه فایده واخله، وی وایه، یاد یې که، هر څه چې ته کومه طریقې سره قرآن لوستل غواړې هغه ولوله،
خو د دې ځینې ویستی د دې ځینې ویستی نه شي، خرڅولی نه شي، چا ته هدیه کولی نه شي. دې ته وایي صدقه جاریه. جومات جوړول شو، قرآنونه واخلي په جومات کې کښېږدي، یا یو کور وقف کې، یو ځای وقف کې چې بهی د دې ځینه څه فایده راځي، لکه ته یو مارکیټ وقف کې د الله دپاره، یو ځمکه وقف کې چې باندې فصل کرلی کېږي، او دا وایي چې بهی د دې نه چې کومه فایده راځي دا به په غریبانانو باندې لګي، یتیمانان به یې خوري، یا د علم چې کوم طالبان دي علم یې زده کوي دا د هغوی دپاره وقف دی، یا د علماو دپاره وقف دی، او په دې طریقې سره ځه. یا جومات جوړ کړي، عفوا یا اسپتال جوړ کړي، جومات مسله خو مخکې تېره شو، اسپتال جوړ کړي وقف کړي چې بهی دې نه فایده عام مسلمانان اخلي یا غریبانان به اخلي. دې ته وایي صدقه جاریه، ځکه چې و اصل یې بند کړی شوی دی. وقف دې ته وایي چې اصل یې بند کړی شي او فایدې صدقه شي. نو دا چې څو پورې په دې انسان پسې د اجر روان دی. ښه نو دې کې او په دې بله صدقه کې څه فرق دی عامه صدقه کې؟ جواب دا دی چې دې کې او په عامه صدقه کې دا فرق دی چې عامه صدقه خو ته راوالې د غریب له یې ورکړي چې دا ستا ملکیت شو او ځه، او څه چې کول غواړې کوه پې. نو اوس ته کمیس راوالې، جامې دې راواغستې، کپړه دې راواغسته او صدقه کوې، نو ته یې د غریب له ورکړي چې دا واله او ځه. نو هغه هر څه واغستو. دلته تا چې د کله جومات جوړ کو، یا د قرآنونه تقسیم کړو، یا بله طریقه باندې صدقه جاریه وکړه، ته غریب له فایده ورکړې ده. ته غریب له څه ورکړي؟ فایده. لکه عمر بن خطاب رضی الله عنه دا ځمکه چې وه د دې نه غریبانانو فایده اخیسته، خو آیا غریبانانو دا ځمکه اخیستی شوه؟ نه، ځکه چې وقف شوې وه. ها فایده یې صدقه وه. پوه شوي به که نه؟ نو دغه شان اوس یو سړی ډوډۍ راولي او صدقه یې کړي، دا کومه صدقه ده؟ عامه صدقه ده. یو کس له دوايانې واغستې، عامه صدقه ده. یو سړي له کمبل تولۍ واغسته، غریب دی، عامه صدقه ده. دا فرق دی په صدقه جاریه کې او په عامه صدقه کې. والله اعلم.